سلامونه علیکم هیله مینوالو په دې هیله چې روغ جوړ به وئ. ډېرو ملګرو د KYC باره کې رانه پوښتنه کړې وه چې د ډېرو مصرفیتونو د وجې نه مې نشو کولی چې تاسو ته د هغې باره کې زر ویډیو جوړه کړم. نو نن مې فرصت پیدا کړو. نو راځو د KYC باره کې. د KYC 9 پړاوونه لري. دغه 9 پړاوونه به د هغې نه څه به 15 یا 6 دانې به تاسو ته په دې لنډه شان ویډیو کې وښیم او بیا به وروسته نورې خبرې هم پرې کوو. دلته راځو، تاسو د موبایل په سکرین باندې وګورئ، خپل اپلیکیشن به خلاص کړئ او د اپلیکیشن له خلاصېدو نه وروسته به تاسو راشئ دغه خپل وګورئ، دلته تاسو کوم ماین چې کوئ د خپل پای هغه به هم وګورئ او تر څنګ یې وروسته راځو دغه سایټ ته چې چپ لاس کې بره تاسو کوم درې ټکي ګورئ، درې کرښې، دا به خلاص کړئ او په دې کې تاسو راځئ دلته چې کوم مینو تاسو ته خلاصېږي، په دې کې د آخري مینو به تاسو خلاص کړئ، پروفایل خپل. اولنی پړاو د KYC د بشپړولو لپاره دا ده چې تاسو خلاص کړئ. تاسو به دا خانه پورې کړئ، دلته به نوم ورکړئ، اډرس به ورکړئ او چې کوم تاسو نه آپشن یې غواړي هغه به ورکړئ او کوم چا چې تاسو انوایټ کړئ هغه به هم په دې ځای کې اضافه کړئ او خپل اکاونټ به وریفای کړئ، یعنې وریفیکیشن به دلته ترسره کړئ. دا ډېر اسانه ده او تاسو هر څوک چې لږ هم په انګلیسي پوهېږي دا تاسو کولی شئ دغه دوه وریفیکیشنه به وکړئ. کله چې تاسو دا وکړئ بیا به د دې نه بعد وروسته راشئ او بیا به هم د درې ټکي ووایئ او مینو به تاسو ته راخلاصه شي. د دې مینو له خلاصېدو نه وروسته به تاسو دغه دویم آپشن چې ماینډ دی دا به خلاص کړئ. کله چې تاسو دا خلاص کړئ وګورئ تاسو دلته ستاسو بیلنس هم ښیي، دا د بیلنس ډیشبورډ دی. کله چې دغه د بیلنس ډیشبورډ تاسو ته خلاص شي دې کې تاسو لاندې راشئ، دغه اول آپشن به تاسو خلاص کړئ. دلته ستاسو ماینډ دغه دی، دا به آپشن ده، دا به خلاص کړئ. نو تاسو به وګورئ دلته 9 پړاوونه دي، اول، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم. دلته اول او دویم ترسره شوي دي، دریم پاتې دی. کله چې تاسو اپلیکیشن د پای ولرئ نو تاسو ته د براوزر ضرورت، د براوزر به انسټال کړئ نو دا آپشن به ډایرکټ سره آن شي. ورپسې به راشئ براوزر ته. دا د پای نیټورک خپل براوزر دی، که نه وي تاسو سره تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ او له ډاونلوډ کولو نه وروسته به داسې په سکرین باندې تاسو ته د دې یو مینو خلاصه شي. کله چې دا براوزر تاسو خلاصوئ نو دغه آپشن به ټیک مارک شوی. ورپسې دا دویم چې کوم ټیک مارک دی دا به په اتومات ډول دا هم بشپړ شي. دریم چې کوم دغه د کنفرم یور پای والټ دی، تر څو دې کې والټ نه دی جوړ شوی نو چې کله تاسو والټ جوړ کړئ هم والټ په ډېر اسانه جوړېږي. هلته به تاسو خپل کوډ او پاسورډ ورکوئ، فیس لاک هم غواړي، فنګر لاک هم غواړي. نو د دې د بشپړولو نه وروسته به تاسو په اتومات ډول دا هم بشپړ شي. ورپسې به راشي لاندې دغه دویم څلورم چې کوم دی دا به هم په خپل ډول که چېرته دا هم په سره علامه کې تاسو ته ښکاري کلیک به پرې وکړئ، کوم آپشن چې تاسو ته راځي هغه به هم بشپړ کړئ. ورپسې راځي select your KYC application. KYC application هغه وخت پورې نه بشپړ کړي تر څو د دې نه مخکې آپشن تاسو نه وي بشپړ کړي. نو د KYC د اپلیکیشن د بشپړولو لپاره به تاسو ضرور ده چې د دې نه مخکې چې څومره آپشن دي هغه خلاص کړئ او بعد د هغې به تاسو راځئ د KYC لپاره. KYC لپاره به ستاسو نه ډېر نور معلومات او د هغې کې لکه آی ډي کارډ دی، تذکره ده یا پاسپورټ دی، دا به تاسو نه غواړي او ستاسو عکس به غواړي. هغې کې عکس تاسو کولی شئ د خپل موبایل کامرې په ذریعه په صحیح ډول، یعنې هلته تاسو ته بیا زه په راروانه کې معلومات در کوم چې هغې کې څه ته ضرورت دی. کله چې دا بشپړ شي نو تاسو به دغه لاندې کوم آپشن چې پاتې کېږي درې، دا به هم یا په اتوماتیک ډول چې کوم دی. دا و د KYC په اړه د اول نه نیولې بیا تر پنځم شپږم پړاوونه پورې چې کوم ضرورت دی د KYC د پاس کولو لپاره هغه ما تاسو سره شریک کړه. را روانه کې به د KYC چې کوم اصول دي هغه به تاسو ته وایم چې تاسو باید د کوم اصولو له مخې خپل KYC بشپړه کړئ.
هغه ډیره ضروري ویډیو ده تر څو ستاسو KYC په ښه ډول پاس شي، نو هغه به تاسو په نظر کې نیسئ. نو تر بلې ویډیو د الله په امان، خو په یاد ولرئ چې دغه ویډیو نور ملګرو سره شریک کړئ او زما ID هم فالو کړئ تر څو د KYC او د پای نیټورک په اړه د نورو معلوماتو څخه برخمن شئ. ډیره مننه. د الله په امان.